مکتب حال د مذهب وای عشق بالا دی د مذهب ته شاهای شکرلب گل رخسار کم غبغب بی زیور خایسته مفتی سے بی زیور خایسته بی ترتیب مرتب ساده حسن په صفت کې رحمان ډوب شو ادب ته شاهای شکرلب گل رخسار کم غبغب په دې شعرونو زمونږ د سترګو تور زمونږ د زړه ټاکول قدردان مفتی د لکی مروت د سیمنا ښاغلی مفتی صاحب ته خواست کوم چې راشي او زمونږ د کلي لوی وړو سپینګیرو ته د مینې د عقیدت ګلونه او پیرزونې پیش کړي. مفتی صاحب په استقبال کې جی لږ غونتې ودرېږئ بې ادبي معافه ډېره بخښنه غواړم مفتی صاحب قدردان استقبال وکړئ چې دا نه وایي چې د پبو خلک پښتانه خلک نو انشاءالله دی به په لکي مروت کې هم دا تسلیموي چې د پبو خلک پښتانه خلک وو د مینې ډک خلک وو د عزت او د شرافت خلک وو ولې چې په دې خاوره باندې اولیاء کرامو سرونه ایښي دي علما کرام هم په دې باندې زیږېدلي دي حافظ قرآن په دې خاوره زیږېدلي دي. نو مفتی صاحب ستاسو الفاظ ما سره نشته چې هغه زه تاسو ته پیش کړم خو په هر حال د زړه د کومې د زړه د تله تاسو ته دې خاورې ته په راتګ هرکلی ویم انشاءالله د مفتی صاحب نه پس به بیا اکبر علي حقاني صاحب راځي. ډېره شکریه ډېره مننه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وی اے طائفہ گیلمان یما گیلا میں در نکیگی بیگونه میں چه جانان پکانولے. اے طائفہ گیلمان یما گیلا میں در نکیگی بیگونه میں چه جانان پکانولے او لاست مات شا چه پا درست جہان رسواشے معشوقے دا پاک سبحان پکانولے. او اے راشا تاریخ دا پیغمبر گورا شہید غخون زخمی سر گورا چه پا زخمی سینہ لالو حقا شہید حضرت عمر گورا او حضرت عثمان یہ پا قرآن شہید کرو ہم مرتضی علی خیدر گورا اور تایی چه مرگ ہس بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی مرگ ہس بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی او ملا چاہتا سنوائی دردون خو جوندی ورکی او ژوند داسې کوه چې زندگی درته حیرانه شي مرگ داسې ګڼه لکه چې خدای چاته خني ورکوي. قابل قدر حضرات علماء کرام طلباء عظام او د پابو پښتنو مسلمانانو رونو نن دلته اس کے فوڈ چې کوم افتتاحي پروګرام د هغې مشر جناب قاری شهرباز صاحب حفظه الله موږ د هغې ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې موږ ته دې پروګرام کې دعوت راکړلو او یقینا سره علماء کرام راتلک سره کاروبار کې الله برکت اچي او چې څومره مسلمانانو زموږ مخامخ ښکاري د ټولو نه ګزارش ته چې کاروبار ته رسول الله مبارک دعاګانې کړي دي خو موږ به په هر میدان کې دعا غواړو رب ذوالجلاله کوم کاروبار چې رسول الله مبارک کومې طریقې باندې کړو اکه شان موږ ته توفیق راکړي ځکه چې داسې ډېر کاروبارونه شته چې هغه خلک کاروبار کوي هغه وایي که ما ګټه وکړه لیکن هغه کس په حرامو کې مبتلا دی داسې ډېر زموږ ملګري شته خو موږ تاسو ته پکار ده چې کاروبار یو په ښې طریقې سره وکړو رسول الله مبارک ورته دعا کړې دي او بیا موږ تاسو علماء کرامو سره ملاتړ وکړو هر کار چې کوو علماء کرامو نه مشوره اخلو انشاءالله په هغې کار کې به خیر او برکت وي او چې څومره مسلمانانو نه راغلي دي یقینا سره د کاروبار افتتاحي پروګرام ده او بیا دا ملګري راغلي دي علماء کرامو دیدار ته راغلي چې دلته علماء کرام را روان دي او دا مینه د الله تعالی په اصل باندې بدله کړي او موږ دعا کوو رب ذوالجلاله قیامت په ورځ هم یا الله د دغو خلکو محشر په ورځ قیامت علماء کرامو سره وکړي الله تعالی دې په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمایي کریسه محترم کاروبار کې دې الله برکت واچوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.